کله چې عیسی خبر شو چې فریسیانو اوریدلی دي چې هغه د یحیی نه زیات پیروان پیدا کړي دي او هغوی ته د تعمید غسل ورکوي، خو عیسی په خپله نه بلکې شاګردانو یې د تعمید غسل ورکوه. نو یهودیه یې پرېښودله او بیرته جلیل ته لاړ. هغه مجبور و چې د سامرې له لارې لاړ شي. هغه د سامرې یو ښار ته چې د سوخار په نوم یادېده راغی. دا ځای هغې ځمکې ته نږدې و چې یعقوب خپل زوی یوسف ته ورکړې وه. په هغه ځای کې یوه څا وه چې د یعقوب وه او عیسی چې د سفر نه ستړی شوی و د څا په غاړه کېناست. دا د غرمې وخت و. په دې وخت کې یوه سامرۍ ښځه راغله چې د څا نه اوبه یوسي. عیسی هغې ته وویل خورې لږې اوبه راکړه. عیسی یوازې و ځکه د هغه شاګردان د خوړو د اخیستلو دپاره ښار ته تللي وو. سامرۍ ښځې ورته وویل ته یهودي یې او زه یو سامرۍ ښځه یم، څنګه کیدی شي چې ته زما نه اوبه وغواړې؟ ځکه چې یهودیانو د سامریانو سره ناسته ولاړه نه لرله. عیسی هغې ښځې ته په ځواب کې وویل که چیرې ته په دې خبره وای چې د خدای نعمت څه شی دی او دا څوک دی چې ستا نه اوبه غواړي، نو تا به د هغه نه غوښتنه کړې وای او هغه به درته هغه اوبه درکړې وای چې ژوندون ورکوي. ښځې وویل ښاغلیه تا سره خو کوم شی نشته چې اوبه ورباندې راوباسي او دا څا ژوره ده، نو ته به د ژوندون اوبه له کومه کړې؟ آیا ته زموږ د نیکه یعقوب نه چې موږ ته یې دا څا راکړه هم ډېر لوی یې؟ خپله هغه د هغه زامنو د هغه رمو او پادو به هم د دې څا اوبه څکلې. عیسی وویل هر څوک چې دا اوبه وڅکي نو بیا به هم تږی شي، خو کومې اوبه چې زه ورکوم او هر څوک چې وڅکي نو هېڅکله به تږی نه شي. زه چې هغه ته کومې اوبه ورکوم هغه اوبه به په هغه کس کې د چینې په شان بهیږي او تلپاتې ژوندون به ورته ورکوي. ښځې وویل ښاغلیه هغه اوبه ما ته راکړه چې بیا هېڅکله تږې نه شم او نه به بیا د اوبو وړلو دپاره دلته راځم. عیسی ورته وویل لاړه شه مېړه ته دې غږ وکړه او بیرته ورسره راشه. هغې په ځواب کې وویل زه مېړه نه لرم. عیسی هغې ته وویل ته رښتیا وایې چې مېړه نه لرې، ځکه چې تا 5 مېړونه کړي وو او اوس چې ته د کوم سړي سره اوسېږې هغه ستا مېړه نه دی. تا چې څه وویل هغه رښتیا دي. ښځې وویل ښاغلیه زه پوهېږم چې ته پیغمبر یې. زموږ نیکونو په دې غره کې عبادت کوو، خو تاسو یهودیان وایئ چې اورشلیم یوازینی ځای دی چې باید د خدای عبادت پکې وشي. عیسی هغې ته وویل ای ښځې په ما باندې باور وکړه هغه وخت به راشي چې تاسو به نه په دې غره کې د آسماني پلار عبادت وکړئ او نه هم په اورشلیم کې. تاسو سامریان هغه چا ته عبادت کوئ چې نه یې پیژنئ، خو موږ یهودیان د هغه چا عبادت کوو چې موږ یې پیژنو، ځکه چې خلاصون د یهودیانو په وسیله رامنځته کیږي. خو هغه وخت به راشي بلکې اوس راغلی دی چې رښتینې عبادت کوونکي به د خدای د روح سره په رښتینې توګه د آسماني پلار عبادت کوي، ځکه چې آسماني پلار دا ډول عبادت کوونکي غواړي. خدای روح دی او هر څوک چې د هغه عبادت کوي نو هغه د په روح او حقیقت سره د هغه عبادت وکړي. ښځې ورته وویل زه پوهېږم چې د خدای مسیح راتلونکی دی او کله چې هغه راشي نو هر څه به موږ ته ښکاره کړي. عیسی ورته وویل زه چې ستا سره خبرې کوم نو هماغه زه یم.